अस्सलाम वालेकुम नाजरीन د नن ورځ تازه ترین ویلاګ سره زم اجاز یوسفزئی کتونکو په نن ویلاګ کې به زه خبره کوم چې کویټه سره نږدې د سړی او د ښځې د قتل په واقعه کې سنسنی خیز معلومات مخې ته راغلي دي. په دې معامله کې دوه اړخونه زموږ په وړاندې دي. په دواړو اړخونو به زه خبره کوم. د دې نه علاوه په دې کې ځینې ګرفتارۍ شوي دي. د یو سردار به شمول ویل کېږي چې 20 کسان په دې فایرنګ کې په دې قتل کې ملوث کسان په دې کې ګرفتار کړي شوي دي. د دې نه علاوه اف آی آر درج کړی شوی دی. میر سرفراز بوګټي یو اهم ترین بیان جاری کړی دی. بالکل د دې واقعې نه بالکل الټ بیان هغه جاری کړی دی. په دې کې څه حقیقت دی په ننني ویلاګ کې به زه په دې خبره کوم. کتونکو د پروګرام باقاعده آغاز نه وړاندې تاسو ته درخواست دی چې زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ او په کمنټ باکس کې کمنټ پرېږدوئ چې ماته پته لګي چې ستاسو په حالت حاضره باندې ستاسو آرا او تجزیه څه ده. کتونکو د پروګرام باقاعده آغاز به کومه چې د کویټه سره نږدې سنجدي ډګاري نومي سیمه ده. په دې کې د زنانه او د سړي د قتل په دې معامله کې تقریبا اف آی آر درج شوی دی او په دې کې د یو مقامي سردار به شمول 20 کسان نیولي شوي دي. تر دې دمه دا معلومات موږ له ترلاسه شوي دي. د پوسټ مارټم رپورټ مخې ته راغلی دی. د هغې مطابق دغه زنانه 2 ډزه لګېدلې ده او ورسره چې کوم سړی دی دا تقریبا 9 ډزه لګېدلې دی. د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې یو د دې معاملې یعنې د بلوچستان کې چې کوم د ښځې او د سړي د قتل دا معامله ده په دې کې 2 اړخونه مخې ته راغلي دي. یو عام پرسپشن دی یعنې د خلکو په وړاندې په سوشل میډیا باندې په مین سټریم میډیا باندې چې کوم خبر چلیږي د هغې مطابق دا واقعه په 4 جون باندې مخې ته راغلې ده. یعنې د لوی اختر نه تقریبا 3-4 ورځې مخکې دا واقعه مخې ته راغلې ده. د دې واقعې مطابق یعنې د عام پرسپشن مطابق دې 2 کسانو تقریبا 1.5 کال مخکې واده کړو. بیا 1.5 کال چې کوم دی د دوی نه خپل دغه خاص کر د جنۍ دا خاندان چې کوم دا ډېر زیات خپه او 1.5 کال د دوی سره هیڅ قسمه رابطه نه وه شوې. بیا وروستو د دوی د کنوینس کولو کوشش وکړو چې مونږ دا ټول معاملات هیر کړي دي او تاسو واپس دې سیمې ته راشه. خو چې کله دې سیمې ته دوی راورسېدل نو دوی په ولقه کې واغستلی شول او بیا د دوی وروستو مقامي پنچایت یا جرګه کېناستله او په هغه جرګه کې دا فیصله وشوله چې ګنې دې دواړو له به یعنې دې هلک او دې سړي له به د قتل سزا ورکولی کېږي. نو د دې سره نږدې یعنې په کومه سیمه چې ما یاده کړه دغه ځای کې یو بیابان دی. دغه ځای ته دوی په ګاډو کې راوستلی شول، د ګاډو نه راکوز کړی شول. بیا یو تن چې کوم دی څه ګالي ګلوچ کولو کوشش وکړو او فزیکل کېدو کوشش یې د زنانه سره وکړو. په دې موقع د زنانه خبره وکړله چې بهی مال لاس مه راوړلی، چې جرګې کومه فیصله کړې ده هغې باندې عمل وکړئ، په ما باندې فایرنګ وکړئ خو ما سره فزیکل کېږئ ما له لاس مه راوړئ. هغې په بلوچۍ ژبه کې څه دغه شان بیان ورکړی دی. د دې وروستو د دغې زنانه رور رامخته کېږي او هغه په دغه زنانه باندې 3-4 ډزې کوي. د دې باوجود هم دغه ښځه په ځای ولاړې خو چې کله 4م یا 5م فایر په دې کېږي نو دا پرېوځي او د هغې وروستو هم پرې فایرنګ وکړی شي او د دې نه سمدست وروستو دغه هلک احسان نومې هلک چې کوم دی په ده باندې هم فایرنګ وکړی شي. کتونکو د دې معاملې یو بل اهمترین پهلو مخې ته راغلی ده. وزیر اعلی بلوچستان میر سرفراز بوګټي اهمترین پریس کانفرنس کړی دی. هغه دا وایي یعنې د هغه د پریس کانفرنس مطلب دا دی چې دا معامله دومره ساده یا اسانه نه ده، په دې کې نور هم خبرې شته دي. اول خو هغه وایي چې د دې دواړو کسانو ترمنځ 1.5 کال مخکې څه واده نه شوی او د دوی ترمنځ ازدواجي تعلقات هم نو قایم. د دې دواړو مطلب به دا سړی هم شادي شده او دا ښځه هم دا زنانه چې کوم ده دا هم شادي شده ده. میر سرفراز بوګټي وایي چې د دې د خاوند نور محمد نوم و او دا الریډي واده وه. نو د دې سره چې کوم دی او هغه وایي چې د دوی ازدواجي تعلقات هم نو قایم. نو یقینا چې دا یو سنسنیخیز انکشافات وزیر اعلی بلوچستان کړي دي. په دې کې څه حقیقت دی دا به راتلونکو ورځو کې ثابتېږي چې آیا عام پرسپشن یا عام نیریټیو چې کوم ده د دې برعکس د وزیر اعلی بلوچستان چې کومه نیریټیو ده په دې کې کوم زیات حقیقت لري یا حقیقت ته نږدې وي. نو په دې کې بنیادي خبره دا شوې ده. کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې کوم اف آی آر شوی دی په هغې کې هم دا ښځه شادي شده منشن شوې ده او ویلي کېږي چې د دې بانو دا ښځه چې کوم ده دا د نور محمد ښځه ده. په دغه اف آی آر کې هم کولا ویلي شوي دي. خو د دې نه علاوه اهمترین پهلو د دې دا دی چې آیا د جرګې سره د اختیار شته دی یا د پنچایت سره د اختیار شته چې هغه د خلکو د مرګ او د ژوند فیصلې وکړي. په دې ملک قانون دی، په دې ملک آیین دی. د دې نه علاوه
یعنی دا قسمه واقعیات چې مخې ته راځي زما کنکلوژن دا دی چې د دې بنیادي وجه دا ده زموږ په قانون کې فلاز موجود دي کمزورۍ موجود دي د دغې کمزورو له وجې نه صرف دا قانون په خپله مؤثر نه دی بلکې د دې له وجې عام پنچایت چې کوم دی یا جرګې ته کوم چې عام وړې فیصلې کولی شي او دا نه غټې فیصلې چې کوم دی یعنی اونر کلینګ یا دا ټایپ فیصلې نشي کولی ځکه چې په پاکستان کې تاسو ته پته ده چې مختلف هیومن رایټس تنظیمونه دي او هغوی دا شی نه انکریج کوي او هغوی وایي چې په یو ملک قانون موجود دی په یو ملک د مصالحت یو نظام موجود دی نو بیا جرګه دا همره غټ ګام ولې اخلي که دومره په سوسایټي کې تاسو وینئ چې مشران رالګي او دې ته کمپاونډبل اوفنس ویلی شي د مرګ چې کوم معامله وي نو روغې کوي یقینا چې دا ښه عمل دی خو داسې نه چې پای کې د بشري حقونو وایلیشن وشي کتونکو د دې دواړو اړخونو ستاسو په وړاندې کېښودو نه پس زه د ملک چې کوم اسلامي سکالران دي یا د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل دی هغوی ته دا دوه سوالونه ږدم چې آیا د یو یعنی چې کوم د میر سرفراز بګټي موقف دی چې ګنې دا ښځه د مخکې نه شادي شده وه او د دې درې څلور بچي او دغه رنګ دا سړی هم شادي شده او د دم څلور پنځه بچي د دوی په داسې حالت کې د واده چې کوي د دې اسلامي یا شرعي حیثیت د دې څه دی او که داسې معامله شوي وي نو د دې وروستو د دې سزا څه کېدلی شي دویم سوال دا دی چې د دې داسې قسمه سزا څه کېدلی شي آیا عام جرګې ته د اجازت دی چې هغوی د انساني حقوق مکمل پامالي وکړي د یو ملک قانون موجود دی د هغې په وړاندې داسې پامالي وکړي او چې کوم دی داسې یو دوه یعنی مطلب قتل وکړی شي د دې څه حیثیت مخې ته راځي دا دوه سوالونه زه د اسلامي سکالرانو او خصوصا د اسلامي نظریاتي کونسل په وړاندې ږدم اسلامي نظریاتي کونسل په وړاندې ځکه ږدم پای کې د هر یو مکتب فکر چې کوم نماینده عالم دی هغه موجود وي نو په دې معامله باندې هغوی بهترین رای ورکولی شي کتونکو هم دا د نننۍ ورځ اهمترین ویلوګ راتلونکي ویلوګ پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ د الله په امان